اوس واده دې دی که نه هو یا نه دی ښه وریجې خوري نو تیارې دي وریجې السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو تاسو به وایئ چې سړي تحفه اخیستې او واده والا کور ته روان دی ولیمه تیاره ده خو دلته داسې یو فامیل ته راغلی یم یو کورنۍ ده چې 3 ورونه معیوب یو خور معیوب او مور کونډه هیڅوک نه لري. دا قصه به ټول دننه وګورو چې څه قضیه ده او دا تحفه مې هم ورته راوړې. راځئ نور موږ سره تر اخره واوسئ. وزن پکې ډېر نشته دی خو انشاءالله کمال به پکې مشره ستړی مه شې ته راشه که نه لږ بهر ته راشه. السلام علیکم. جوړ تکړه صحت دې ښه دی. واده دې مبارک شه. واده دې دی که نه دا تحفه مې درته راوړې وې دې کور کې واده دی څنګه خاندې اوس واده دې دی که نه هو یا نه دی ښه وریجې خوري نو تیارې دي وریجې ځه مهرباني. راځو راځه. السلام علیکم ور خیر دی قراري ده خاص دی مونږ خو راغلی د عبید وایو واده مې ده نو مې تحفه مې ورته راوړه عبید ته اوس واده دی که نشته ښه مهرباني مور زه کینو دننه راځئ ستړی مه شي جوړ تکړه خورې ښه یې ستړی مه شي دا هم خبرې نشي کولی ښه کینه عبیده مور مونږ خو ویل چې تاسو سره خبرې وکړو دا خو چې زه دا خورکۍ وینم دا ورور وینم دا وینم نو الله درکړي نو شکر به پې وباسې. شکر میکشم بیادرک در کار خدا چیز کار ندارم. سه تایش همی تو بود و مردن. خدری نورم آقا وفات شوی. و مردن دیگه اینی هستن این کتیزیا بسلمان آباد باشه. کورتا هزار. ددی پلار چیری ده؟ ددی پلار مړ شوی. بابیشان مرده است. ها پلار مړ شوی. دا ټول ستا په غاړه دي. یا کلی شان د گردن مس. دا سم دی پکې. این می کوم سمس. ها د دې صفایي د دې منا جوړي د دې خبره خوم دا نه د څو کالو ده ای از 10 ساله دا د یو له سکان دا څو کالو ده ای 15 او 16 می تو می آیا او دا ای خو بیخي کلانس څو کاله نه پونه ګرځه دا نه میتانه دي ها او ته ای بازی کړه ریزس ته څو کاله نه یم خیبت 20 25 ساله می ترس ها مورکی درد شته میگم جوانا می بودن صاحب خانه می شدن صاحب زندگی می شدن بیادرک فهمیدی وسته زړه د دې ټولو پاک صفای و سپور نه به خدا 11 بجه کالا شتم از ترس خدا نماز جمعه ما رفتس که یادم صفایی زیاده نیشت نه چیزی بودم این می خود ما هستم اینا میکنم برشان نازیشه و زوز چې کله دا ورونه په دغه رقم ویني او خپل ځان ویني زړه کې د څه تیریږي چې کله دغه ویني په دغه رقم باندې چې زړه کې د څه تیریږي چې خدای څنګه به دې څه پیدا کړي وو زړه مې ورباندې اوبه کېږي زړه مې ورباندې اوبه کېږي زړه دې اوبه کېږي چې کله دا ویني او ځان دې ویني زړه دې راخوټ کېږي ژړا درځي صبر به کوې څه به کوو هېڅ ملاسته نه راځي که ته سم وایې جوړه خو کار به دې کړی و مور به دې حج ته لېږلې وه دی به دې سم اوس هېڅ هم نه کېږي دا مصارف د کومه کوي مور مصارف ټول دغه شی دی دا ماشوم دی مصارف 7 سال شد که بابیش مرده است این می پیدا میکنن میاریم یک لقمه یک نان میخوریم فهمیدی که مسلمان که شام رسته میکند 3 تا نان میدن 4 تا میده تربوز میده تغییر پیسې شنه داریم میخریم خیر دا مشکلات به ټول یو طرف ته کوم خیر په هر صورت زه دته م واده کوم د واده نه مخکې دی ته زه تحفه راوړم صحیح ده دا تحفه مې راوړې ده دا به دا خلاص کړي تاسو دواړه یې خلاصه کړي رش را مخکې شه دواړه بیا شروع کړي در مابین شاید چی باشه منز که بچه وازه ولی دا واسکی
دا خو یو خلک هلته واس کړه دواړه زر زر واس کړه دواړه واس کړي تو درې چې د تا قسمت به ښه وکړه ده هر چا چې زر واس کو هر چا قسمت چې خو نو لا حول ولا قوة دا خو بل پکې خلاص که زر زر د اخر کې 4 شی راووتل داسې به یې نیغ نیسي او یا چاریال وکړې چاک چاک یې به ووایې زر خلاص کړئ په قهر شور ده غصه شور ده او باید زړه دې تنګ شو دا هغسې نه ده چې وایي غصه درنه که نه دومره دي دومره پیسې روپۍ ته د یو کوزدې پیسې دي پکې دي عبیده کوزده کېږي پې کوزده کېږي پې څنګه د تا قسمت خو که د تا خو تا ډېرې دي لاس دې ډک شو دي او د تا لږ دی تا لږ دی خو ته وړه ښځه وکړه هغه به غټه ځان ته وکړي هغه ډېرې دي څنګه هغه ډېر خوشحاله دی دوستانو موضوع داسې ده چې الله په خپل کارونو ښه پوهېږي فقط موږ چې پیدا یو موږ چې په بدن باندې سالم یو زموږ چې اندامونه روغ دي تاسو پوهېږئ دی هم دغسې یو زړه لري همداسې سترګې لري هر څه لري همداسې خواهشات لري څنګه چې موږ تاسو لرو خو د امتحان په شکل باندې الله باندې دی مورکۍ باندې دا تکلیفونه راوستي تاسو فکر وکړئ د مور په ځای خدای مه کړه تاسو یې که نه مشر بچی په دې لورکۍ د 11 کالو داسې دا بچی د 15 سپاړو داسو دا د 25 شلو داسو هغه یو بچکی جوړي نو واقعا مشکله ده موږ ستاسو وظیفه څه شی ده دې وخت کې به د دې لاسنیوی کوو پوهېږئ ستاسو په دغه صدقې ستاسو په دغه خیرات په لاسنیوي باندې مور مال خو نه کمیږي که نه په صدقه خو مال د چا نه کمیږي دغه زیات میشه که نه عبیده چا تا نوم څه دی رومال خیرات باندې مال کمیږي که زیاتیږي ډېرېږي دی پې پوهېږي صدقه باندې مال کمیږي که ډېرېږي ډېرېږي عفوا جواد پکې روغ دی جواد ته غواړو د کور مخې سره یو ښایسته وړوکی غوندې دوکان جوړ کړم نو تقریبا جواد یو چې غرفه درته کېدم سودا پکې واچوم ټولې به 100 روپۍ مصرف پرې راشي جواده تقریبا 1 لک افغانۍ پورې چې موږ درته واچو هر څه به وشي تر څو پورې دا مورکۍ دغه بچي دلته کور کې او مور احتیاج نه شي د چا جامې ونه وینځي ونه ځورېږي بس دلته به یې ګټې مور هم دلته همداسې ده خوښه دې ده مور خوښه دې ده ښځه د تا هم خوښه ده دوکان جوړ کړو جواد ته پاپړ خو به پې پټی نه دی او ته خو به چپس دې نه پټی ښځه سمه ده ته خو څه نه اخلې دې ته ورکړه که نه لږ ورکړه ده ته هم ورکړه تاسو وګورئ دا وګوره ښه بېرته لالا ته ورکړئ ما ته هم راکړئ ما ته هم راکړه بس دا د الله بختوران دي دوستانو نور مو وخت نه نیسم فقط زموږ مطلب دې کار ته نو څخه مرسته وه دې مور ته دې خورکۍ ته اوس لپاره دغه افغانۍ ورکړې انشاءالله مور یې 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتو پورې به انشاءالله د دې مصرف وشي او موږ غواړو جواد خان ته له خیره یو ښایسته د دوکان کېدو موږ ډېر لرې ځای نه دلته راغلي یاستو هغه زموږ لیدونکو ته به هم دعا کوي مرسته کوونکو ته زموږ دا ټیم ته الله ټولو ته اجر ورکړي بس الله دې تا ته زړه صبر درکړي خدای پاک توبه شمارم قبول کنه خدای بچای مارم نگیره شمارم نگیره کل مسلمانان را خدا نگیره بس الله دې د دې په بدله کې تاسو صبر کړئ الله دې جنت درکړي درته بهترینه بدله ده ډېره من دوستانو که غواړئ مرسته ورسره وکړي واتساپ نمبر هم شته انلاین مرستو باندې لیکونه هم شته انشاءالله دا کاروان به ادامه مومي او همداسې خلک به پیدا کړو ډېره مننه ویډیو سره شریکه کړئ ضرور السلام علیکم سلام وکړه ورته سلام وکړه لاس اوچت کړه
خدای پامان. سلام علیکم.